د چا په زړه کې چې نوم د محمد رسول الله وي په آخرت کې دوه غږ سوځي. په کتاب کې څه راځي وایي ټول دنیا چې پناه سي ورځ د آخرت سي هېڅوک به د قبرو نه وي راپورته سوی. وار د واره به وایي د قبر څخه د مدینې د رسول نور در عرشه پورې پورته سوی وي. اولین به قبر د حضرت محمد رسول الله وچی وي، ځکه علیه السلام وایي چې اول به زما قبر وچی وي او راپورته به سم. اول به زه یم چې د نور پر منبر باندې به زه کښېنم، اول به زه شفاعت کوم، اول به و جنت ته زه ورځم او کلي به ور اچوم، زه به خلاصوم. په هغه ورځ چې محمد رسول الله د قبر څخه راپورته کوي، یو ورځ د مخه به وایي 80,000 ملکې د اسمانه څخه راکښته سي. دا ملکې به راسي و مدینې ته د روضې ته د سردار علم به ودرېږي. دا خپل وزرونه به د مقدسې روضې څخه د محمد رسول الله ووهي، تر ماښامه پورې به ولاړې وي، درود به پر علیه الصلاة وسلام وایي. د قبر و روضې څخه به د رسول الله وایي یو نور تر عرشه پورته کېږي. کله چې ماښام سي د 80,000 ملکې به بېرته اسمان ته پورته سي، نورې 80,000 ملکې به د شپې راکښته سي. د مدینې د جانان پر مبارک قبر به شاوخوا ور راوګرځېږي، درود به پر ووایي. په دا سبا به په زرو ملکې پر قبر د رسول الله راګرځېدلې وي. دا څلور مقربې ملکې به راسي، اسرافیل و ازرائیل و جبرائیل و میکائیل علیهم السلام. دا به و قبر ته د علیه الصلاة وسلام ودرېږي. دا څلور ملکې به یوه به یوې ته وایي ته غږ پر وکړه، هغه به بلې ته وایي ته غږ پر وکړه. اسرافیل علیه الصلاة وسلام ته به ووایي چې ته غږ پر وکړه. اسرافیل علیه السلام به پر جبرائیل امین مخ راواړوي چې ته په دنیا کې د حضرت محمد رسول الله ورور وې او ته ډېر پر ګران وې او ته 10,000 ګشته وه علیه الصلاة وسلام ته راغلی، نو ستا ډېره علاقه وه د محمد رسول الله سره، ته غږ پر وکړه. وایي جبرائیل امین به ورځي و قبر ته د حضرت محمد رسول الله ودرېږي. 600,000 به په لړ سي، د علیه السلام قبر ته به ولاړي. دا به نشي کولی چې پر قبر او پر محمد رسول الله باندې غږ وکړي. جبرائیل امین به غږ پر وکړي، وایي الصلاة السلام علیک یا محمد رسول الله، کښېنه د محشر ورځ ده. وایي یو وارې به د قبر څخه یو نور تر عرش عظیم پورې یو ړانګه وکړي. د جبرائیل امین په غږ به وایي قبر ونه چوي. اخر به جبرائیل امین ووایي زه ملکه د وحي وم. اسرافیل علیه السلام یې غږ پر وکړي چې د اسرافیل علیه السلام په غږ سره ټول مړي راژوندي کېږي. اسرافیل علیه السلام به ورته ودرېږي، وایي سلام دې وي پر تا باندې ای غمخوره د امته، کښېنه د محشر ورځ ده. وایي یو وارې به دوړې سي، دوړې به د قبر څخه پورته سي، قبر روضه به د رسول الله وچې وي. محمد رسول الله به وایي مبارک دمونه ډک مخ او مشکینې زلفانې د خاورو څخه راپورته کړي، مبارک سر او مبارکه ږیره به وایي د قبر د خاورو څخه ټک وي. چې وګوري مبارکې سترګې به وار د واره د حضرت محمد رسول الله پر دې ملکو باندې وموښلي. غږ به وکړي چې أین جبرائیل، جبرائیل امین چیرې دی؟ جبرائیل امین به ورته ودرېږي، وایي دغه یم ای حبیبه څه وایه؟ جبرائیل امین ته به علیه السلام ووایي أین امتي؟ ای جبرائیل امین زما امت نه معلومیږي، زما امت چیرې دی؟ جبرائیل امین به ورته ووایي حبیبه امت نه دی راپورته سوی، ته راپورته شه، د امت د عزت ځای دې ووینه، خپل د عزت او د وقار ځای دې ووینه چې الله تا ته نن ډېر عزت د شفاعت درکوي. وایي زموږ ستاسو غمخور محمد رسول الله به بېرته سر په قبر کې کښېږدي. وایي یا جبرائیل چې امت مې راپورته نه شي، زه سر د قبره نه به پورته کوم. جبرائیل امین ورته ووایي حبیبه ته راپورته شه، ما و تا ته تحفې د جنت راوړي دي، د جنت کالي دې واغونده، تاج د یاقوتو مې راوړی دی، کمربند د جنت مې راوړی دی. زموږ ستاسو غمخور محمد رسول الله به وژاړي، یا جبرائیل زما امت لس نفر راپورته کېږي، زه کالي د جنت نه شم اغوستلی، زما امت کالي د جنت نه دي اغوستي، زه رسول یې څنګه واغوندم؟ جبرائیل امین به ورته ووایي حبیبه ته راپورته شه، ستا د امت د جنت کالي به د قبر و غاړې ته ورته راسي او وابېغوندي. علیه السلام به وایي راپورته کړي، جنتي کالي به په واغوندي، تاج د یاقوتو به ور پر سر کړي، کمربند به تر ملا ور وتړي چې
شوخه د جنت به په واغوندي څپلۍ د کرامت به وپښو کي پر براق باندې بېسکور کي نو د 80,000 ملکې راسته طرف ته روانې وي 80,000 ملکې بیا چپه طرف ته رسول الله به د مخه وي دا نورې ملکې به پسې وي جبرائیل امین به تر راسته لاس علیه السلام ونیسي میکائیل علیه السلام یې په چپه لاس ونیسي روان کړی وي د مخه څخه د رسول الله به وایي نور پورته کېږي دا دی وایي راوي ولي و تخت محمودا ته پر دې تخت به حضرت محمد رسول الله کښېنوي چې دا یو مخصوص تخت دی یا خدایه په ورځ د آخرت مو ستا د حبیب محمد رسول الله سره پر دې تخت کښېنوه خدایه ستا د حبیب محمد رسول الله د حوض کوثر جامو په نصیب کړه په آخرت کې مو یا رسول الله مه هېروه پروردګاره په آخرت کې مو ستا د حبیب د لمنې څخه لاسونه مه کاږه وای پر دې تخت به کښېني پس د دې څخه به د علیه الصلاة وسلام د حشر و میدان ته راکښته سي شفاعت به شروع کړي وای حق تعالی عز وجل به یو ټولوي امت د رسول الله په شکل د دیوالو کې د ده په پټه به یې د حشرګاه د میدانه څخه ملکې وباسي د دوزخ په دروازې ته به یې راورسوي دا به هغه امتیان وي چې په دنیا کې یې ډېرې ګناوې کړي وای کله چې مالک د دوزخ پر دوزخ باندې امر وکړي چې و دوزخ ته داخل که دا امتیان کله چې زبانیه د دوزخ دروازې ورته خلاصې کړي دوزخ به وایي د دې امت څخه میدان کې دوزخ به وایي نارې و فریاد پورته کړي وایي زه دا امت نسم نیولی د دوی په زړو کې نوم د محمد رسول الله پروت دی څونه ستر نوم د محمد رسول الله دی دا امتیان زه نه سوای نیولی نه دا امتیان زه په اور باندې سوځلی سم در روز عرض اکبر کی امتیانش آزاد و گشت از آتشی از برکت محمد مردم همه گریزان پرداز دوزخ اما دوزخ شود گریزان از امت محمد وای په آخرت کې به امت د محمد رسول الله د دوزخ څخه وساتي په برکت د محمد رسول الله وای په آخرت کې به ټول مخلوق د دوزخ څخه امان غواړي مګر دوزخ به د محمد رسول الله د امت څخه وزغلي لکه دلته چې یاد شول نو به وایي دوزخ ځینې میدان کې دوزخ به یې نشي کولی نو به وایي دا زبانیه ملکې راسي د دې امت مخته به ودرېږي یو لو چغه به پر وکړي داسې چغه و ناره به پر وکړي چې نوم د مدینې د رسول به د دوی څخه هېر او د زړو څخه دې وباسي نو به دوزخ ته یې ور داخل کړي دوزخ به یې ونیسي مګر څلور ځایه به یې نه سوځلی تندی د پښو د ګوتو سرونه زنګونان ورغوي ولې پر دې سجده کېږي وای څو عمر به په دې دوزخ کې وي دلته به وایي د حشرګاه میدان پر ټولېدو سي علیه السلام به پر تخت محموده ناست وي اوس به و جنت ته امتیان بیایي دلته به رب العالمین جبرائیل امین ته ووایي چې ورځه هغه امتیان زما د رسول چې په دوزخ کې دي د دوزخ څخه راوباسه چې زما رسول د مدینې رسول په خوشحاله سي وای جبرائیل امین به راسي د جهنم دوزخ پر دیواله به ودرېږي هغه امتیان د نازنین قریشي به په اور کې ولاړ وي جبرائیل امین به مخاطب کړي چې تاسو د چا امتیان یاست چې دلته په دوزخ کې په اور کې ولاړ یاست دی به ورته وایي چې موږ نه خبر ولې وایي دې ملکو د عذاب پر موږ یو داسې لو چغه وکړل چې زموږ څخه یې نوم زموږ د پیغمبر هېر کړي اوس هغه نو څه راپه یادولی عقلونه مو محو شول جبرائیل امین به ورته ووایي چې تاسو خو به د ادم علیه السلام امتیان نه یاست وایي یا د هغه امتیان نه یو وایي د موسی علیه السلام امتیان خو به نه یاست وایي یا وایي د عیسی علیه السلام امتیان خو به نه یاست د ډېرو رسولانو او پیغمبرانو نومان ورواخلي وایي یا د دې پیغمبرانو امتیان نه یو وایي دا امتیان به ژاړي په دې دوزخ کې جبرائیل امین به پر دیواله ورته ولاړي اخر وایي جبرائیل امین د مدینې د خوږمن رسول نوم ورواخلي وایي د حضرت محمد رسول الله امتیان خو به نه یاست وایي یو وارې په دوزخ کې به نارې وچغارې د دې امتیانو پورته سي وایي وا احمده وا د مدینې رسوله وا محمده چیرې یې کجایی ای ماهتابان کجایی دلم می سوزد از داغ جرائی به هر ساعت کنیم فریاد و نالا خدا را گر کنی در دم درایی مرا در آتش دوزخ نهادی چنین باشد رسوم اشنایی و عید مدینی هلال و سپرمی چیریه مشپحال ولی نه خبر تا جراو فریادون ولی نه اوری چی راسی مرتکی دوزخ خلاص کے اے حبیبہ یہ واری دلتا راسا
مرتدين ورخ وباسه سبحان الله إيه مودين يا رسول الله إيه دسروني قنبت زوانا يا رسول الله مر أجز أمتان بيادا ديزا يا ناري دتوه أبي بزمر وجفاو تمكورا داسي بوسي يا رسول الله چيواري خماري دا نوري تكستركي گلابي شندان دسروني قنبت سخه پر دي حضر مجلس باني راپورتكي آورونو يواري دا حضرت محمد رسول الله شنه پنجره دا رسول الله در بیاد بي يواري دا جي رسول شائز تو جمال و شفقت در بیاد بي يا رسول الله استاپ گریوان کی ملاسل اچولی دي خدایا تو کو مشتف آخرت دون قوة طاقت راکے چی مر عجزان گناہکاران مفلسان غمجنان در پتر امتیان مشتاقان استادر حبیب تر گریوان لا سنو وکاشو خدایا فورز آخرت رو سداد حبیب در گریوان سکلا سنو مکار خدایا قدر مافستان کی زمر ناری و اتجا خوش من رسول ورسوا خدا دا باب سلام دروازه خلاصکا جستا حبیب محمد رسول الله یو مبارک استرگی پدر مبارک اشپکی دا لیلت القدر پشپکی دا مودنیا دا مزارت سکا فرمود عجز و خواران امتان بانی را پورد آغم خور دا امتا یو مبارک نازلین استرگی دا مودنیا دا مزارت سکا فرمود بانی را واروا ستاد استرگو نظر سکا سکم سی آغم خور دا امتا یواری و پشایستا نظر سر سرابو گردو خدا ازمر ناری در خوش من رسول و رسوا آباد زمر ناری و پریاد پداس شان سر در علیہ السلام و رسوا الصلاة والسلام علیک یاد مجنی رسول الصلاة والسلام علیک یاد بی بی فاطمه پلارا الصلاة والسلام علیک یاد حسنین نکا یواری دا مودنی منوریت سکا ما تباہ کر بسر سکے پر مر عجز خوارانو عاشقانو مینانو پتنانو بانی را پورتکے ستاد استرگو نظر سکا بچکم سی حبیب دا خدای کلچ پدور رکی دا امتیان آئیوی سرداری علم بپتخت محمود آبانی ناس بی دا مبارک مقتق بینور وائی پورتکیشی دای بوائی دا دیخ پلو گناہ کارانو ناری و شراوی واوی و جبرائیل داز ما دا گناہ کارانو در قدر امتیانو ناری و فریادون ندی داز ما دا عجزانو امتیانو شراوی ندی زخو دا جی امت دا ازاہ طاقت نلرم جبرائیل انن وائی ہو حبیبا ستا امتیان جی پندور رخ کی اللہ اچولی وائی دا مودنی رسول بوشاری پا مبارک خمار استرگو کی بیوش کی دا ملون پشان آتی سی دا دخت محمود آسو براک شکسی چوکھا دا جنت با وکاڑی تاج دا یاقوت با غرزی لد سر و لجب شیب پتا دور رخ پر خوار وانزی جاری با او ناری با دا امتی متی وی وائی کلچ دور رخ تا ورسیجی وائی دور رخ تا ورسیجی دا دور رخ سخا بدربائی پورتسی وائی الہی حبیب دا مندنی رسول جرا روان دی دا جی رسول تاب نلرم خدایا کجدانا زولی رسول راغی او پماکی اب فکشیشول الہی ختمونی کی الہی استاد عجب سخن ساتا تا دور رخب و ناری و پریاد پورت کیجی دور رخب و علا تجاری و الہی استاد حبیب محمد رسول اللہ تا جی خوشمن رسول تاب نلرم رب العالمین با پر ملکو بانی حکم وکی چزما دا حبیب گناہکار امت راو باسی اگا امتیان بوائی سرکاری اغم تراو باسی دای مبارک بوائی دا امتیان دا زان سر و جنت باسی سبحان اللہ ورنو دا خدای تعالیٰ پا حضور کی ودریجی و الہی ترقو و جنت اولار نسل تر سوچنی امت راو نبخشی ولسوف يعطيك ربك فترضى الا بدا وعده سره وکي چې اے حبيبا ما تا تقتون اذن شفاعت کړنی چې تب راضي سي زموږ استاد هم کور بوای ته وګو راضي نسم سوچ زما ټول امتيان پر تعالی عز وجل ني را بخښلي عليه الصلاه والسلام
د اختر مبارک سهار دی حضرت امام حسن او امام حسین راغله وخپل بابک محمد رسول الله ته ودرېدل علیه السلام یې تر لمن ونیوی ورسول الله ته ژاړي وایي ای نیکه نن د اختر سهار دی موږ ته د اختر مبارکي راکړه علیه الصلاة وسلام هېڅ نه درلودل علیه الصلاة وسلام هېڅ شی نه درلودل چې وجې خپلو لمسیانو ته یو څه د اختر په سهار باندې ورکړي مبارک زړه یې ډېر د غمه څخه ډک شو امامین یې کور ته واستول علیه الصلاة وسلام لاړې ووتی و دشته کله چې و دشته ووتی خدای تعالی عز وجل ته سر مبارک پر سجده باندې کښېښوی و الهي المسیانو مې د اختر مبارکي راڅخه وغوښتل خدایه ما شی نه درلودی چې ور یې کړم الهي ستا دربار لوی دی زه رسول نن و دې دښته راوتلی یم خدایه نن ستا رسول ستا خدایه څخه نن د اختر مبارکي غواړم د اختر مبارکي مې دا ده خدایه چې ګناهکاران امتیان مې راوبخښه سر پر سجده د اختر په سهار حضرت محمد رسول الله ایښی جبرائیل امین ورته راغی ول رب سلام وایي چې ای حبیبه سر دې پورته کړه علیه الصلاة وسلام به وایي سر به د اوږو راپورته نه کړم چې تر څو ما ته خدای تعالی عز وجل د اختر په مبارکۍ کې زما امتیان نه وي رابخښلي جبرائیل امین به راسي وایي رب سلام وایي چې ای حبیبه دا د اختر مبارک سهار دی رب وایي زما چې په خپل جلال و عزت باندې قسم وي چې ستا ټولو امتیانو ته مې د دغه اختر په مبارکۍ او د دغه اختر په عزت کې و ټولو ته بخښه وکړله علیه الصلاة وسلام مبارک به خوشحاله سي او راپورته به سي ګرانو محترم ورونو علیه الصلاة وسلام د خپل امت لپاره په دنیا کې ډېر تکالیف ولیدي حتی په قبر کې حضرت عباس رضی الله تعالی عنه مبارک وایي دا تر امته پورې چې د رسول الله په زړه کې د امت غم و وایي کله چې مې رسول الله ښخ کړي و قبر ته مې ور واچاوه نو مې غوښتل چې دا علیه الصلاة وسلام اخر دیدن وکړم چې دا پټو پټه مې ترې ایسته کړل د علیه السلام مخ پر قبله و مبارک شونډان یې ښورېدل و امتي امتي د قبر په تل کې علیه الصلاة وسلام دا امت نه دی هېر کړي په ورځ د آخرت چې علیه الصلاة وسلام خدای تعالی عز وجل و جنت ته داخل کړي خدای تعالی عز وجل میلمستیا د خپل حبیب کوي په دغه میلمستیا کې به وایي ټوله ملائکې او ټوله پیغمبران هم ناست وي پر منبرانو باندې به ناست وي حضرت محمد رسول الله به پر مابین د دې منبرانو ناست وي خدای تعالی عز وجل به میلمستیا ورته کړې وي ټول امتیان به پر خپله درجه باندې د علیه الصلاة وسلام پر څنګ باندې ناست وي کله چې سترخانونه هوار شي په جنت کې علیه الصلاة وسلام به وایي وسترخان ته ګوري لاس به نه وروړي دا نور امتیان به ګوري چې حضرت محمد رسول الله لاس ور نه وي تر هغو به په دې سرخان او په دې نعمتو څکه ونه کړو او نه به لاس ور و الله عز وجل به ورته وایي و ای حبیبه ولې نه خوري دا د جنت نعمتونه دي ما ستا دپاره ما رب العالمین مېلمستیا تیاره کړې ده علیه السلام به ووایي و الهي دا ستا بندګان دي خدایه دوی ارزو ستا د لقا او ستا د دیدار لري تر څو چې ستا دیدار او ستا لقا ونه کړي ای خدایه تر هغو به لاس وسترخان او دې نعمتو ته ور نه و خدای تعالی عز وجل به ورته وایي وایي حبیبه تاسې دا نعمتونه وخورئ وروسته به بیا زه خپل دیدار ذات بلاقی په تاسو ته ښکاره کړم علیه السلام به وایي یا الهي تر هغو به لاس ور نه و تر څو چې ستا بلاقی په ذات موږ لیدلی نه وي حق تعالی عز وجل به محمد رسول الله ته ووایي وایي ای حبیبه زه څنګه تا ته خپل دیدار درکړم وایي ولې وایي ما وعده کړې ده چې ستا ټول امتیان په جنت کې داخل نه سي تر هغو به زما دیدار په ټولو امتیانو باندې حرام دی ستا یو امتي په دوزخ کې پاته دی حضرت محمد رسول الله چې دا واوري وایي د نور د منبره څخه به لاندې راولوېږي مبارک تاج د جنت به وغورځوي چوخه د جنت به وکاږي د جنت څخه به را روان سي راوګرځي د جنت څخه مخ د دوزخ پر خوا به روان سي حق تعالی عز وجل به پر جبرائیل امین امر وکړي چې ورسه اله زما حبیب ونیسه جبرائیل امین به راسي حضرت محمد رسول الله به تر لاس ونیسي
رسول الله به مخ د دوزخ پر خوا باندې روان وي. جبرائیل امین به ورته وایي وایي حبیبه څه کوې؟ جبرائیل امین وایي ستاسو زما څخه زما یو امتي په دوزخ کې پاته دی، زه رسول و دوزخ ته ورځم، زما امتي د دوزخ څخه راباسم، او که نه زه هلته په دوزخ کې ورسره پاتېږم. سبحان الله. یا رسول الله موږ دې په هېڅ ځای کې نه یې هېر کړي، تر تا دې قربان صدقه شو. هغه خوره د امت یو مبارک نظر د مدینې د خاورې څخه پر موږ عاجزو امتیانو باندې وکړه، ستا د نظر څخه به څه کم سي. هغه خوره د امت یو په ښایسته نظر سره پسې راوګرځوه. د جبرائیل امین څه به وایي زور کې علیه الصلاة وسلام به ځینې ولاړ سي، خدای تعالی عز وجل به پر میکائیل علیه السلام امر وکړي چې میکائیل ورسه زما حبیب ونیسه، مخ د دوزخ پر خوا روان دی. وایي میکائیل علیه السلام به راشي، علیه السلام مخ ته به ودرېږي، وایي حبیبه څه کوې؟ وایي زما د مخ څخه ایسته، زما یو امتي په دوزخ کې پاته دی، زه و دوزخ ته ورځم. وایي میکائیل علیه السلام به زور ورسره وکړي، د علیه السلام به د نبوت زور وي، د میکائیل علیه السلام څخه به هم ځان خلاص کړي. اسرافیل علیه السلام به ورته راولېږي، اسرافیل علیه السلام به راشي، حضرت محمد رسول الله به لچ پښې سر تور سر مخ د دوزخ پر خوا روان وي. وایي حبیبه څه کوې؟ علیه السلام به زموږ ستاسو غمخور به ورته ووایي، وایي و دوزخ ته ځم، زما یو امتي په دوزخ کې پاته دی، هغه راباسم. اسرافیل علیه السلام یې تر لاس ونیسي، علیه السلام به ځینې زور کړي، د اسرافیل علیه السلام څخه به هم ځان خلاص کړي. خدای تعالی عز وجل به اسرائیل علیه السلام ورته راولېږي، هغه به ورته ووایي وایي حبیبه څه کوې؟ وایي زما یو امتي الله په دوزخ کې په اور سوځي، زه پیغمبر او رسول د خدای څنګه و جنت ته ولاړ شم او څنګه د جنت نعمتونه ما ته خوند راکړي چې زما یو امتي په دوزخ کې پاته وي. علیه السلام به وایي مخ د دوزخ پر خوا روان وي. کله چې وایي د دوزخ و دروازې ته رسېږي، حق تعالی عز وجل به پر مالک د دوزخ امر وکړي چې هغه امتي یې ورته راوباسه، که دې زما حبیب په دوزخ ته ننوځي، که چیرې زما حبیب په دوزخ کې پښه کښېښول، ټوله دوزخ به مړ شي او ټوله دوزخ به نابود وګرځي. مالک د دوزخ به په دوزخو کې وګرځېږي، هغه امتي به پیدا نه کړي، و الله ته به زارۍ وکړي وایي الهي هغه امتي چیرې دی؟ خدای تعالی به ورته ووایي وایي په فلانکي دوزخ کې یو څا دی چې نوم یې فلک دی، په هغه څا کې د اور مار دی، په هغه مار کې د اور ژرنده ده، د هغه مار په خوله کې په هغه ژرنده کې هغه امتي دا څو زره کاله کېږي چې د اور ژرنده یې پر سر چلېدلې ده، ورسه راویباسه. مالک د دوزخ به ولاړ شي و هغه څا ته د هغه مار په خوله کې به صندوق وي، د صندوق په مابینځ کې به د اور ژرنده وي، هغه امتي به وایي داسې سوی وي لکه سپور راوبېباسي. په دوزخ کې به وایي جبرائیل امین و مالک را روان کړي وي، دا امتي به ورته ووایي وایي ما چیرې بیا یاست؟ تر دغه مې سخترین دوزخ ته بیا یاست؟ جبرائیل امین ورته ووایي وایي یا خدای تعالی عز وجل ستا امر کړی دی د دوزخه دې باسو، وایي چیرې مې باسئ؟ وایي و جنت ته دې بیایو. دا امتي به ورته ووایي وایي زه جنت ته نه ځم، وایي ولې؟ وایي خدای تعالی عز وجل به دیدار و خپلو بندګانو تور کړي، زه به پاته یم، زما دغه دوزخ قبول دی. جبرائیل امین به ورته ووایي وایي دیدار خدای تعالی عز وجل موقوفه کړی دی، درولی یې دی چې ته ورنسې، تر هغو دیدار هېچا ته نه ورکوي. دا امتي به وژاړي وایي جنت به ټول ډک وي، زما ځای به نه وي پکښې کې، زه د دوزخه نه وځم. جبرائیل امین به ورته ووایي وایي ته راځه راچابک شه، د دوزخه څخه ووځو، ستاسې غمخور محمد رسول الله را روان دی، هغه په تا پسې را روان دی، راشه ستا حبیب محمد رسول الله د دوزخ په خولې ته را رسېږي. وایي کله چې دا امتي د خپل پیغمبر محمد رسول الله غږ واوري، وایي په دوزخ کې به چابک شي. وایي زموږ غمخور چیرې دی؟ ما خو خپل غمخور محمد رسول الله نه دی لیدلی. وایي جبرائیل امین دې چابک را روان کړي، د دوزخ د دروازې څخه چې بیا راوباسي،
وای حضرت محمد رسول الله به مخ ته ودرېږي وای دا امتي به محمد رسول الله په غېږ کې ونیسي دا سوځلی امتي به وای په غېږو په ځیګر پورې ونیسي وای دا امتي به ژاړي وحضرت محمد رسول الله به فریاد کوي وای ای زما غمخوره ای د امت غمخواره دا څو زره کاله کېږي الله په دوزخ کې اچولی وم ته چیرې وې ای حبیبه علیه السلام به وایي زموږ ستاسو غمخور به وایي دا امتي په ځیګر پورې نیولی وي او ورسره ژاړي به خدایه ستا د حبیب په ځیګر مو مشرف وګرځوه خدایه په ورځ د آخرت کو ستا د حبیب په هغه مبارک ځیګر پورې مشرف وګرځوه چې خدای تعالی په قرآن کې ور ذکر کړی دی الم نشرح لك صدرك دا د حبیب محمد رسول الله ځیګر دی د علیه السلام په ځیګر پورې که وپوښتلې د رسول الله د ځیګر خوشبویي که در پورې وموښتل د دنیا او د آخرت تکلیفونه به درڅخه مخلوقي په ورځ د آخرت موسی علیه السلام چې و مدین ته ولاړی یو څا و د شعیب علیه السلام لوڼې و اخواته ولاړې وې زهیرې ولاړې وې خلکو اوبه راکښلې دی ورغی په خپل د نبوت په زور یې اوبه راوکښلې و هغه لوڼو ته د شعیب علیه السلام یې ورکړلې په ورځ د آخرت حضرت محمد رسول الله دا لوڼې وایي ډېر د دې شعیب علیه السلام پریشانه وې خوابدې ولاړې وې ډېرې زهیرې وې سترګې یې ښکته اچولې وې و دې څاو قوم ته یې کتل دوی ته خو چا د اوبو وارې نه ورکوي نو ډېرې غمجنې وې وایي د موسی علیه السلام چې ورغی نو یې ډېر زړه پر دې انجونو باندې وسوځي چې دا خوارانې ولاړې دي زهیرې دي څوک اوبه نه ورکوي او نه څوک ورته ګوري نو وایي موسی علیه السلام د خپل نبوت لاسونه د خپل له ستوني څخه راوایستل په ډېره دلاوري سره یې اوبه راوکښلې و دې انجونو ته یې ورکړلې اوبو خپل پسونه په اوبه کړل وایي دغه رقم به چې کله ورځ د آخرت سي 8000 قومه به د رب العالمین په حضور کې ودرېږي وایي سید العالمین محمد رسول الله به پر تخت د عصا ان یبعثک مقام ربک مقاما محمودا ناست وي تاج د عزت کې پر سر پروت وي کمربند د شفاعت به یې تر ملا تړلی وي چوخه د وریښمینو به یې اغوستې وي چوټې د کرامت به یې په پښو وي وایي دا متقیان و زاهدان خلک به دا عبادت کوونکي خلک به وای پر براقو باندې وای سپاره سي په ډېره خوشحالي به وای و جنت ته روان وي رب العالمین هم وایي یوم نحشره المتقین الی الرحمن وفدا نو به ملک السلام پر کوي دا عبادت کوونکي و متقیان به یې تر لاسو نیسي و جنت ته به یې داخلوي د مدینې رسول یو ټولۍ ګناهکاران به وایي ولاړ وي دا به ټول غمجنه و زهیر د اشرګاه پر میدان ولاړ وي سترګې به یې ښکته اچولې وي خفه و خوابدې به وي وایي دا متقیان نو خلکو ته به ګوري چې ملکي یې پر براقو سپروي او سلامونه پر وایي دوی ته به وایي زړه لړسي ولاړ به وي وچ شونډان څوک به یې نه بیایي او نه به ورته ګوري وایي محمد رسول الله به پر تخت محموده ناست وي چې داسې وګوري مبارکې د نورې ډکې سترګې بیا پر وموښتي یا رسول الله داسې وخت به راسي چې ستا ما زاغل به سر سترګې پر موږ فقیرانو وموښتي ای ورونو دا داسې سترګې دي دا محمد رسول الله د مدینې د جانان سترګې دي دا د بیبي امینې د مرجان سترګې دي دا د عبدالله د باغ د ریحان سترګې دي که یو وارې درواړ ویې د جهان و دنیا غمونه به درڅخه تپه کړي دا داسې مبارکې سترګې دي چې تورو خاورو ته یې ورواړوي تورې خاورې سره زر کوي او د مدینې رسوله داسې به وسي داسې به پېښه سي چې دغه یو څو کسان چې سر راټول سوي یو ستا پر اوصافو باندې دا د روژې د ماخوستن فقیران دلته ناست یو ستا امتیان په زاریو په ژړایو ستا پر اوصافو په مجلس سر راټول یو یو وارې خو د مدینې د خاورو څخه یو سترګې زموږ وخواته راواړوې څه به وسي یا رسول الله ستا د سترګو څخه به څه کم سي ای د مدینې جانانه موږ دې پر تا قربان سو انتظار ستا و سترګو ته یو
وای محمد رسول الله مبارک سترګې داسې ور واړوي د خپل زهیر و غمجن امتیانو ته به ووایي هغه به وویني وای د ډېره غم څخه به علیه السلام لاندې د تخت څخه راولویږي پر مځکه به غوځار سي مبارکې منګولې به په خاورو پورې چیږي نو به وژاړي وای الهي دا زما امت څه نه لري مفلسان دي یا اله العالمین دا زما امتیان راوبخښه دوی زما څخه مه جلا کوه دا مفلسان امتیان پر ما باندې ګران دي زه د دوی د غم طاقت نه لرم او د مودینې رسوله څونه در باندې ګران یو الله دې تا پر موږ باندې ګران کړي وای محمد رسول الله به ژاړي وای الهي و ما ته اجازه وکړه چې زه د خپل امتیان چې ګنهګاران دي د مغفرت و شفاعت په اوبو سره اوبه کړم اورلو و دې ځای ته مې تصور وکړي چې د مودینې رسول و متقیانو ته په خپلو لاسو مبارکو اوبه نه ورکوي ګنهګارانو ته یې ورکوي علت دا دی چې دا ګناهکاران خو بې سرمایې دي څه نه لري ګناوې ځینې پېښې سوي دي تاداوې او جفاوې ځینې سوي دي خیر وای د مودینې پاچا راسي و دې خپل امت ته ودرېږي وای د رحمت سولاغه راسي د محمد رسول الله د شفاعت رسی و تناون ور واچوي ولسوف یؤتیک ربک فترضا او په قوت سره د محمد رسول الله چې بالمؤمنین رؤوف رحیم دی دی مبارک وای د رحمت سولاغه راکش کی نو به د خپل مفلسان امتیان په د خپل شفاعت او د رب العالمین په رحمت سره سیراب او وبکی جنت ته به بوزي ای حبیبه زموږ ارزو هم ستا د شفاعت او د رحمت وبکېدلي ای د مودینې رسوله موږ هم در په یاد کړه موږ دې هېر نه سو ای سید البشر حبیبه اورونو دا بشر محمد رسول الله دا د علیه الصلاة وسلام مبارک د خدای عز وجل نازنین پیغمبر دا محمد رسول الله هغه شخص دی چې ابو بکر یې د چا چوب خاک نشلی محمد رسول الله هغه نبی و بشر دی چې امام حسن او امام حسین یې دوه ګلدستې د ګلستان وې محمد رسول الله د بیبي امینې د زړه سر د عبدالله د سترګو نور دی محمد رسول الله د دواړو کون پاچا او د خوارې فاطمې د سر سایوان دی د بیبي عایشې د ژوند میوه ده د اصحابو مهاجرو رهنماو د دې خوار عجز امت غمخور دی حضرت محمد رسول الله د غمخور امت د امت مرحومه او مسلمه غمخور دی وای کله چې د آخرت میدان تیار شي حضرت محمد رسول الله په ورځ د آخرت د حشرګاه پر میدان ولاړ وي وای ټول متقیان او زاهدان او ټول هغه انسانان چې هغه په خپل تقوا او په خپل طاعت او عبادت خدای تعالی عز وجل بخښلي دي دا به پر څنګ باندې ولاړ وي وای د قبرو څخه به متقیان او بزرګان او زاهدان او عالمان راپورته کیږي د خپل زهد او تقوا په سبب به وای لار د آخرت پیدا کې روان به وي ګناهکار امتیان یو امتي ګناهکار به وای د حشر په میدان د قبر څخه راپورته سي د قبر پر غاړه به ولاړ وي اریان به وي لار د حشرګاه به نه وي ورمعلومه حضرت محمد رسول الله ته به جبرائیل امین راسي وای حبیبه ولاړ سه د قبر پر غاړه دې یو امتي ولاړ دی د آخرت لار نه ده ورمعلومه ورسره آیوله محمد رسول الله به وای پر براق پسې راسپورسي رابسي یو ګناهکار امتي به ولاړ وي خدایه په ګناهکارانو امتیانو کې مو د حبیب حساب کړه الهي ستا د حبیب محمد رسول الله د شفاعت څخه مو محروم مه ګرځوه خدایه په آخرت مو ستا د حبیب د دیدار او د لقا څخه محروم مه ګرځوه محمد رسول الله به راسي و هغه قبر ته هغه امتي به متحر ولاړ وي علیه السلام به ورته ودرېږي وایي څه کوې وایي د آخرت لاره څخه ورکه ده وایي سپور شه زما تر شا وایي دا امتي به د علیه السلام تر شا په خوراک پسې سپور شي کله چې د علیه السلام تر شا سپور شي دا امتي سر به د علیه السلام پر ملا باندې وي بوی د محمد رسول الله به پر ولاړ شي دا امتي به ورته ووایي وایي ستا عجب ښایسته او نازنین بوی پورته کېږي موږ ته چې په دنیا کې علماو خپل د پیغمبر محمد رسول الله قصې کولې هغه به هغو به ویل چې د محمد رسول الله داسې خوشبویي پورته کېږي ستا داسې بوی ځي لکه د محمد رسول الله علیه الصلاة وسلام ورته ووایي وایي ته راځه
ورځ د آخرت ته د حشرګاو میدان ته دې بوځم وایي دا امتي به د محمد رسول الله تر شا سپوري ورځ ته د آخرت ته بې راولي د حشرګاو میدان ته بې راولي هلته بې ودروي شفاعت به حضرت محمد رسول الله شروع کړي اولین به وایي وحساب ته خدای تعالی عز وجل به غږ پر وکړي وایي ای محمد رسول الله راوله امتي وحساب ته چې حساب ورسره وکړم محمد رسول الله به اولین ابو بکر صدیق تر لاس ونیسي ابو بکر صدیق به وایي څه کوې حبیبه وایي حساب ته دې ورولم ابو بکر صدیق به وژاړي وایي ای رسول د خدای ای زما یاره ما حساب ته اول مه وروله زه په د اخر عمر کې مسلمان شوی یم علیه الصلاة والسلام به وژاړي وایي ابو بکر چې تا ورنولم زه به څوک ورولم وایي ابو بکر صدیق به د حشرګاو میدان ته حاضر حق تعالی عز وجل به غږ پر وکړي وایي حبیبه دا دې څوک راوستئ زه خدای عز وجل د ابو بکر د دې سپینې ږیرې څخه حیا کوم ګناهکاران امتیان دې راوله تا ابو بکر صدیق ما ته حاضر کړي محمد